ګوره یو څو عملونه داسې دي چې هغه په رمضان مبارک کې هر مسلمان لدا پکار چې هغه عملونه هغه خامخا وکي او په هغه باندې عمل وکي. یو هغه دار چې مسلمان په رمضان مبارک کې ځان د ګناهونو نه وساتي، د ګناهونو هغه خپل نفس په ډیر بچاو کې وساتي. ځکه څنګه الله سبحانه وتعالی په نیکو عملونو باندې انسان له اجر ډیر ورکړي، دغه سیکه په یو ګناه یو انسان یو ګناه په رمضان مبارک کې نه دا ګناه سزا هم الله سبحانه وتعالی د جنت ورکړي، داغه هم سزا هم سیوا رسن چې اجر او ثواب سیوا دی، دغه سی سزا هم سیوا دی. انسان لپاره کار چې هر قسمه ګناهونه د فضول خبرونه د فضول کارونه د فضول مجلسونو د ځان وساتي، د بل مسلمان د غیبت نه د هغه د بدی بیانولو نه چاته د تکلیف رسولو نه د دین باید مسلمان ځان لري وساتي، د بیلمازۍ نه ځان لري وساتي. نو اول نمبر دا دی چې مسلمان د ګناهونو نه ځان ساتل پکار چې هغه ځان د ګناهونو نه بالکل لري وساتي او ګناهونو ته هغه په رمضان مبارک کې بيخي نږدې نشي، دا ځان سره عزم وکړي. دویم نمبر د تراویح، مسلمان لدا پکار ده چې هغه د تراویح اهتمام ډیر زیات وکړي. عزتمندو د تراویح اهتمام ور په یو روزه کې په یو شپه کې 6 رکعات تراویح دي، په هر رکعت کې 2 سجدي، نو 40 سجدي شو الله سبحانه وتعالى ته او انسان الله سبحانه وتعالى ته په حالت د سجدي کې عزتمندو ډیر زیات نږدې. انسان چې قرب الله سبحانه وتعالى ته نږدې کوي چې خپل رب ته نږدې شم، نو هغه به سجدي ډېرې کوي. ځکه الله تعالی په قرآن کې هم فرمایي وسجد واقترب، سجده کوه او الله تعالی ته ځان نږدې. نو په دې سجده باندې انسان الله سبحانه وتعالى ته نږدې کېږي. نو موږ او تاسو د پکار ده چې موږ او تاسو په رمضان کې تراویح خپ اهتمام سره وکړو. ور په رمضان کې په هر شپه کې تراویح په کولو سره انسان ته د 40 مقامات قرب حاصلي، یعنی 40 مقامات 40 سجدي دي ته وکړي، دا به 40 مقامات ته قرب الله سبحانه وتعالى ته دغه کې وخت به ورنږدې شي. نو د تراویح ډیر زیات اهتمام کول پکار دی. د تراویح سره سره دریم نمبر چې کم دی د نوافلو اهتمام کول پکار دی چې نوافل من او تاسو ډیر ځکه چې رمضان مبارک د عبادتونو اجر پدې کې سیوا دی، پدې کې اجر چې کم دی هغه زیاتیږي. په نفل کولو سره الله سبحانه وتعالى د فرض او ثواب ورکوي، د یو فرض کولو سره الله سبحانه وتعالى د اویا فرض او اجر او ثواب ورکوي. لہذا په دې میاشت کې خصوصي طریقې سره نوافل ډیر کول پکار دي. هر یو مسلمان د عهد کو چې زبا نوافل خامخه کوم او ډیر وکوم د ځان سره د ورځې یو خاص مقدار کې چې دومره خو به خامخه کوم خو په ټارګټ دغه نه سیوا هم او خاص کر دا کم چې د غدي د تهجد مون شو، د اشراق مون شو، د ساخ مون شو، د اوابین مون شو، دی خو چې په خصوصي سره موږ تاسو اهتمام وکړو. ځکه دا په دې سره به الله سبحانه وتعالى موږ تاسو ته د فرایض او اجر راکړي. نو که چېرته زمونږ او ستاسو څخه فرایض کم وي، قیامت پر ورځ به چې انسان فرایض کم شي، نو الله سبحانه وتعالی به فرشتو د نوافل وګوري، د نوافلو نه د فرایض پوره کوي، نو دغه به زما او ستا لپاره ډېره لوی ګټه شي. نو دریم نمبر دا دی چې نوافل چې کم دی په دې میاشت کې ښه ډېر وکړو. او څلورم نمبر د قرآن کریم تلاوت ډېر زیات کړو په دې میاشت کې. د دې میاشت د قرآن مجید سره ډېر خاص مناسبت دی، ځکه هم په دې میاشت کې الله سبحانه وتعالی د لوح محفوظ نه دا قرآن آسماني دنیا ته نازل کړی دی او آسماني دنیا ته نازل شوی دی. الله پاک په قرآن کې فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت د رمضان مبارکه میاشت هغه ده چې په دې کې الله سبحانه وتعالی چې قرآن نازل شوی دی. نو قرآن هم په دې میاشت کې نازل شوی دی. د وجې نه زموږ اسلاف د دین مشرانو به په رمضان مبارک کې د قرآن مجید ډېر تلاوت کوو او ډېر کوشش به کوو چې د قرآن مجید ډېر تلاوت وکړي. نو موږ او تاسو لم پکار چې د قرآن مجید ښه تلاوت وکړو، ډېر تلاوت وکړو، 2 ختم وکړو، 3 ختم وکړو، په صحیح طریقه باندې تلاوت وکړو او د هغې ښه اهتمام وکړو او د قرآن مجید ډېر تلاوت وکړو. د خپلو اسلافو په طریقه باندې لاړ شو. زموږ د دین مشرانو هغه به په رمضان مبارک کې څه معمولونه هغې به د قرآن مجید ډېر ښه تلاوت کوو. نو نوافلو سره د قرآن تلاوت او پنځم نمبر ذکر اذکار کول. ذکر اذکار په خصوصي توګه باندې اهتمام کول پکار دی چې د قرآن د تلاوت سره نوافلو سره سره یو انسان ذکر اذکار ډېر ځان له ذکرونه وټاکي، درود شریف وټاکي، خصوصا د درېمې کلمې ذکر شو، درود شریف شو، استغفار شو، دا انسان ځان له یو خاص مقدار وټاکي چې په هغې سره بیا د هغه ذکر او اذکار کوي. نو په دې سره به انسان الله سبحانه وتعالی د انسان د زړه د ګناهونو څخه ځکه چې په دې سره الله سبحانه وتعالی حدیث کې مرادي چې تاسو لا اله الا الله ډېر وایي. نبی علیه السلام هم په رمضان مبارک کې تاسو
دوه عملونه ډېر زیات کوئ، لا اله الا الله ذکر کو استغفار ډېر غواړئ. نو باید چې د ځان دپاره یو خاص قسم ذکر وټاکو چې دومره به زه د ورځې درود شریف وایم، دومره به استغفار وایم، دومره سبحان الله الحمدلله الله اکبر مختلف قسمه برکتي ذکرونه دي هغه د ځان دپاره یاد کړو او هغه به د رمضان مبارک کې چې کوم دی ډېر وایو. بل په رمضان مبارک کې په کم نمبر دعاګانې ډېرې غواړئ، ډېرې دعاګانې د الله سبحانه وتعالی د خپل حاجتونو چې څه حاجتونه وي څه مسایل وي هغه د الله سبحانه وتعالی نه وغواړئ چې هغه د الله سبحانه وتعالی حل کړي. دعاګانې پکې وغواړئ ځکه چې الله سبحانه وتعالی په دې میاشت کې چې کوم د دعاګانې قبلوي په هر وخت کې الله سبحانه وتعالی دعاګانې کوي. الله تعالی په قرآن کې فرمایي ادعوني استجب لكم، زما دعا وغواړئ الله سبحانه وتعالی وایي زه به ستاسو دعاګانې قبول کړم، زه به تاسو له درکم، تاسو زما نه څه وغوښتل هغه به زه تاسو له درکم، زما نه خو دعا وغواړئ کنه. الله تعالی په بل ځای کې په قرآن کې فرمایي واذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. د دعا کوونکي دعا قبلوم پیغمبر ته وایي چې دعا زما نه څوک وغواړي. په دې میاشت کې خصوصا ځانه دعاګانې غواړي. دعا الله سبحانه وتعالی په هر وخت کې خبرې په دې میاشت کې چې کوم دی الله تعالی په خصوصي طریقې سره د مسلمان دعا قبلوي. نو د روژه ماتي په وخت کې د تهجد په وخت کې په هر وخت کې د الله سبحانه وتعالی نه ډېرې دعاګانې غواړو او د خپل د دې دپاره خصوصا دعا غواړئ چې الله سبحانه وتعالی موږ په سمه لار روان کړي، موږ حق سره ودرې، الله تعالی موږ په حق لار روان کړي، د شیطان د چالونو نه د آخري زمانې د هر قسمه فتنو الله سبحانه وتعالی موږ تاسو وساتي. دا به زموږ ستاسو دپاره ګوره دنیا او د آخرت د نجات لویه ذریعه خپل اخري خاتمې د ایمان دعا پکې غواړئ چې الله زموږ اخرنۍ خاتمه په ایمان باندې کړي. اصل شی ګوره اخره خاتمه ده چې اخره خاتمه زما او ستا په ایمان سره شوه بس زما او ستا کامیابي ده. د اخري خاتمې د ایمان دوا مختل، د دنیا د هوایجو دوا مختل، د اخري زمانې د هر قسمه فتنو نه د هغې نه د پناهي د هغې نه ما او تا لرې وساتلی شو، د دجال له فتنو نه د هر قسمه فتنو نه د یهودو د نصواراو چې څومره چالونه فتنې دي د هغې نه د الله سبحانه وتعالی ټول مسلمانان وساتي. نو خصوصا به دغه میاشت کې دغه دواګانې ډېرې غواړئ. بل صدقات او خیرات ډېر کوئ. رمضان کې فرضي زکات نه د هغې نه علاوه نفلي صدقې چې کوم دی هغه د الله سبحانه وتعالی په لار کې ډېرې کوئ. ځکه حدیث شریف کې راځي وایي نبي علیه الصلاة والسلام به ټول کال سخاوت کولو لیکن په رمضان کې به د نبي علیه الصلاة والسلام سخاوت دومره سیوا شو. روایت کې د تیزې هوا نه هم د نبي علیه السلام سخاوت سیوا چې څه به ورته ټول به د الله سبحانه وتعالی په لار کې صدقه کول. نو موږ او تاسو همدا پکار چې په دې میاشت کې خاص صدقات او خیرات وکړو. یو غریب زما او ستا په نظر کې وي، ما دا نه چې ما او تا ته 8 قسمه سالنونه په روژه ماتي کې پراته وي، بل غریب په شاملو باندې روژه ماتی کوي، بل غریب سره د روژه ماتي دپاره کجوره نه وي، د هغه دپاره چې ته ښه خوراک نه وي، هغه د بچو د خولې د خوږوالي دپاره ښه څیز نه وي او ما ورته ډېر خوراکونه کوم. دا به ګورې زما او ستا بیا ډېر خسران او د تاوان خبرې. نو غریب په نظر کې وساتو، د هغه تپوس وکړو روژه راله ستا څه ضرورت شته دی، د خپل طرف نه وله یو بوجۍ غنم اوړه وریجې دغه وله راوړو هغه وله ورکړو. دا به زما سره د دنیا او د آخرت د نجات لویه ذریعه. او صدقه هم داسې صدقه کول دا یو داسې وکړو دا بل لاس هم ته خبر نشي چې څه صدقه کړو، داسې په پټه طریقه باندې د الله سبحانه وتعالی د رضا دپاره بس پلاني له سامان وړم د الله سبحانه وتعالی د رضا دپاره روژه د غریب دی وسې نه کېږي بیماره دی. نو د هغوی دپاره چې کوم دی صدقات او خیرات ډېر په رمضان مبارک کې کوئ. دا به زما او ستا د دنیا او د آخرت د نجات لویه ذریعه. او اخري اتم نمبر خبره چې د غصې او د جګړې نه چې کوم دی په دې میاشت کې ځان ډېر وساتئ. غصه کولو جګړې کول د دې نه چې کوم دی دا میاشت الله سبحانه وتعالی د مساوات او د غمخوارۍ میاشت ګرځولې ده. د مساوات او د غمخوارۍ میاشت ده، لهذا په دې میاشت کې د غصې نه د کنځلو نه د جګړو کولو نه د دې هر څه نه چې کوم دی خپل ځان موږ او تاسو په حیثیت یو مسلمان وساتو. ځکه حدیث شریف کې هم راځي او تر دې پورې په حدیث شریف کې راځي وان جهل على احدكم جاهل وهو صائم فيقول اني صائم. که یو جاهل په تاسو کې یو چا سره جهالت او جنگ خبرې کوي، یو کس سره جهالت کوي جنگ کوي خبرې کوي کنځلې وغیره کوي، بس ته یې زه روژه یم زما روژه ده بس زما نه په قلاره شه بس روژه په کور کې هم صبر اختیارول. موږ مسلمانان اکثر روژه کې هلکه معصوم کار نه کوي وم نه وام د ماشومانو سره ښه سلوک کول، ښه رحم په هغوی باندې کول، د کور د زنانو سره هم که یو سالن چېرته لږ تریخ شي دروند شي
نو هغې سره هم ښه نرمي کول، ځکه چې هغه هم یو مسلمان دی، یو کمزوری ذات، الله تعالی انسان ضعیفه پیدا کړی دی، غلطي د هر چا نه کیدی شي. نو غوسه کول، جګړې کول د دې نه ځان ساتل پکار دي. کنځلې، اکثر خلک کنځلې ډېرې زیاتې کوي، کور کې زنانو ته ماشومان ته کنځلې کوي او روژه کوي. سبحان الله تعالی بنده ستا خو روژه ده، نو په روژه کې د دې عملونو خصوصي اهتمام کول پکار دي. نوافل ډېر کوئ، ذکر اذکار کوئ، د قرآن تلاوت کوئ، دواګانې ډېرې غواړئ، صدقې خیراتونه کوئ، تراوو کې ښه په اهتمام سره ودرېږو او د ګناهونو نه چې کوم دی ځان لرې ساتو، د غصې او د جګړو نه چې کوم دی خپل ځان کنټرول وساتو. دا به زما او ستا به د دنیا او د آخرت د نجات لوی ذریعه. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.